څنګه په خپل موبایل کې له 10 څخه زیات ګوګل اکاونټونه یا جیمیل اکاونټونه جوړ کړو. د دې لپاره به لومړی تاسو په خپل موبایل کې جیمیل اپ را خلاص کړئ. دا مو چې را خلاص کړ، پس به د پروفایل په علامه کلیک کړئ، د جیمیل د پروفایل. دلته تاسو ګورئ ما تقریبا 11 جیمیل اوس خلاص دي. زه غواړم بل جوړ کړم. تاسو به لاندې په دې اډ انادر اکاونټ کلیک کړئ. دلته به بیا په ګوګل کلیک کړئ. دلته به خپل د سکرین لاک کوډ ورکړئ. دلته به لاندې په دې کریټ اکاونټ کلیک کړئ. بیا به په دې لومړني اپشن کلیک کړئ. دلته به خپل نوم ورکړئ، کوم نوم چې تاسو ورکوئ. د مسخت د تاسو پوهاوي لپاره یو دوه حروف ورکوم. دلته به تاسو یو نوم ورکړئ، دلته پاس به نوم ورکړئ، لاندې به تخلص، بیا به نیکسټ کلیک کړئ. دلته به ورځ انتخاب کړئ، دلته میاشت او دلته کال. عمر به کال به تاسو داسې ورکوئ چې عمر مو له 18 کالو څخه زیات شي. بیا جیمیل جوړیږي. کال ورکوم، بیا به لاندې تاسو دلته ورته میل انتخاب کړئ، که تاسو نارینه یې که ښځینه یې بیا به فیملی انتخاب کړئ. بیا به په نیکسټ کلیک کړئ. دلته به خپل یو جیمیل ورته ولیکئ. تاسو کوم ډول جیمیل غواړئ چې جوړ یې کړئ هماغه به ورته ولیکئ. زه اوس یو جیمیل لیکم. دلته ما جیمیل ولیکه، تاسو به بیا په نیکسټ کلیک کړئ. دلته به خپل پاسورډ ورته انتخاب کړئ، یو پاسورډ به ورکړئ. دلته یو پاسورډ ورکړم. ما پاسورډ ورکړ، بیا به تاسو په نیکسټ کلیک کړئ. زموږ جیمیل جوړ شو، بیا به نیکسټ کړئ. دلته به لاندې راسئ، بیا به آی اګری کلیک کړئ. نو اوس زموږ جیمیل جوړ شو. تاسو ګورئ دلته به اوس را پیدا سي. دا ګورئ دا زموږ جیمیل ده. دې لاندې ځای کې تاسو یې کتلی سئ. دا لاندې ځای کې ګورئ جیمیل زموږ راغی. بس ویډیو همدومره وه. که خوښ شوي نو لایک یې کړئ. داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، او که کومه پوښتنه لرئ کمنټ وکړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.